سبا زه جماعت ته نه راځم. یو سړي د خپل جماعت امام ته وویل مولانا صاحب سبا زه جماعت ته نه راځم. امام ورته وویل څه وجه ده ولې نه راځې؟ سړي ورته وویل ځکه نه راځم چې کله زه جماعت ته راسم نو ګورم چې څوک په موبایلونو کې لګیا دي، څوک د دعا په وخت کې هم په خواله رسنیو او میسنجر او نورو کې اخته وي، څوک غیبتونه کوي او څوک په مسجد کې غاړې تازه کوي. مولا امام ورته وویل جماعت ته د نه راتګ له پرېکړې مخکې زه یو کار درته ښیم، هغه به وکړې، له هغه وروسته دې خوښه خپله. سړي ورته وویل سمه ده. امام صاحب د جماعت څنګ ته خپلې کوټې ته ننوتی، له اوبو څخه ډک ګیلاس یې راوړی او سړي ته یې ورکړي، ورته ویې ویل دا ګیلاس واخله، په مسجد کې دننه 2-3 ځله راوګرځه، خو ګوره چې یو څاڅکي اوبه هم درڅخه توی نسي. سړی ورته ویل دا خو اسانه ده ملا صاحب، ته راکړه ګیلاس یې واخیست او په جومات کې په ډیر احتیاط سره 3 ځله راوګرځېدی. بیرته مولا امام ته راغلی، په خوشحالۍ یې ورته وویل په جومات کې مې 3 ځله دور وکړي او یو څاڅکي اوبه هم راڅخه توی نسوې. امام صاحب ورته وویل دا راته ووایه چې کله ته په مسجد کې ګرځېدلې په دې وخت کې دې څومره خلک په موبایلونو بوخت ولیدل، څومره دې په غیبت او چټي خبرو باندې لګیا ولیدل. سړی ورته وویل ملا صاحب زما ټوله توجه ګیلاس ته وه چې اوبه راڅخه توی نسي، د خلکو په کیسه کې نه وم او نه مې دې ته توجه کولی سوی چې څوک څه کوي او څه کوي. ملا صاحب ورته وویل ښه، له دې وروسته چې کله جومات ته راځې ټوله توجه د الله جل جلاله لور ته کوه. کله چې ته د الله تعالی لپاره جومات ته راځې نو بیا به د هیڅ چا پته درته نه معلومیږي چې هغه څه کوي. ته جومات ته د الله تعالی د عبادت لپاره راځې او د الله تعالی په عبادت کې هغه ته کامله توجه لازمي ده. ښه مثال د اوبو ګیلاس ته زیاته توجه وه چې په دې صورت کې هیڅ معلومات تاته نه وسول چې خلک څه کوي. الله جل جلاله فرمایي د الله او د رسول اطاعت کوي او په اخلاص سره د الله عبادت کوي. داسې نه وایي چې خلکو ته متوجه وسی چې پلان او پلان څه کوي. د الله جل جلاله سره به په خپله مخلصانه عبادت اړیکه ټینګوي، نه د خلکو په څارنه او کړنو. په دې خبرو سړی د ملا صاحب مخ کې ډېر وشرمېدی، مننه یې ورڅخه وکړه چې زما سترګې دې راخلاصې کړې، زه به له دې وروسته خلک پرېږدم، خپل مانځه او عبادت ته به متوجه کېږم او په پوره مینه او اخلاص به خپل عبادت کوم او مسجد ته به همیشه راځم.